پروان کې د افغان ځواکونو جالبه میړانه افغان ځواکونه څنګه د ولس ژغورنې لپاره هلته ورسېدل او د خلکو سره یې څنګه نغدي د خوراکي توکو او همدارنګه نور کومکونه وکړل دا ټول معلومات را سره د ویډیو تر پایه وګورئ درنو کتونکو السلام علیکم لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طوفاني بارانونه د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې سیلابونه راووځي او د خلکو لپاره مالي او ځاني زیانونه واړوي افغان امنیتي ځواکونه بیا په دې حالاتو کې له خپل ولس سره څنګ په څنګ ولاړ دي او د دوی لپاره هر راز مرستې ته چمتو دي دلته د افغان ځواکونو د سرښندنو یو څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوو دا چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان په پروان ولایت کې سیلابونه او ورښتونه د دې لامل شول چې د خلکو لپاره درانه مالي او ځاني زیانونه واړوي نو افغان ځواکونو یې په خورا میړانه د دوی د مرستو لپاره هلته ځانونه ورسول د پروان ولایت د کلو اردو او د څرمه ولایتونو د کلو اردوګانو څخه د ملي اردو د عسکرو هغه شی چې دوی ته ورکول کېدی او د خوراکي توکو سربیره نور مواد هم پکې شامل وو د هغه سیلاب ځپلو لپاره ډالۍ کړل چې پروان ولایت کې د سختو طوفانونو او سیلابونو له امله ځاني او مالي زیانونه لیدلي وو د دې سربیره امنیتي ځواکونو د ښځو او ماشومانو د ژغورلو سربیره د هغو مړو او زخمیانو په رایستلو کې هم رغنده کومک وکړ چې تر خاورو لاندې وو او زیات شمېر کسان یې په خپل موټرو کې د سیلاب له ځایونو څخه امن ځایونو ته انتقال کړل افغانستان کې په دې وروستیو کې طوفان او ورښت بېلابېلو سیمو کې زیات سیلابونه راویستلي وو چې لږ تر لږه 80 کسان پکې مړه شول پروان او نورستان ډېر زیان لیدلی و افغانستان کې د طوفاني ورښت له امله تیز سیلابونه راوتلي چې د پروان نورستان وردګو او پکتیا په ګډون بېلابېلو سیمو کې یې مرګ ژوبله او پراخ زیانونه اړولي دي سیلابونو یوازې پروان کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي او مرکزي ښار چاریکارو کې یې پراخ زیان پېښ کړی دی چارواکي وایي ډېر قربانیان ښځې او ماشومان دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پروان ولایت کې د تېرې شپې سیلابونو له امله تر دا مهاله تر 80 زیات کسان مړه شوي دي او 80 نور ټپیان دي یاد وزارت ویلي چې په ټپیانو کې د 6 تنو روغتیایي وضعیت لا هم خراب دی عامې روغتیا وزارت زیاتوي سیلابونو مرکز چاریکار اپیان اتمه نهمه او 12مه ناحیې زیاتې ځپلې دي چې په وینا یې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست ودانۍ هم ځپلې ده د دې پیښو له پېښېدو وروسته یو شمېر افغان سیاستوالو افغان ملي امنیتي ځواکونو او همدارنګه د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو هم د خپلو هیوادوالو سره د مرستې غږ پورته کړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي محمد نبي پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د سیلاب ځپلو سره د خپلې وسې مرستې غږ پورته کړ محمد نبي وویل دا چې افغانستان ته ستون شي د خپلو هیوادوالو سره به رغنده کومک وکړي همدارنګه د کرکټ ملي لوبډلې بل مخکښ لوبغاړي راشد خان هم له خپلو هیوادوالو سره د مرستې کولو غږ خپور کړ راشد خان هم وویل له خپلو هیوادوالو سره به مرسته وکړي په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي اغلې شاګوپا نورزی هم د خپلو هیوادوالو سره د لاسنیوي خبره وکړه هغه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل زما د ولس درد زما درد دی زموږ د ګران هیواد په پروان ولایت کې د سیلابونو راتلو له امله چې د لسګونو کسانو ژوند یې اخیستی او لسګونه نور یې زخمیان کړي دي همدارنګه د پروان ولایت سلګونه خلکو ته یې زیات مالي زیان اړولی دی په درد یې درمند یو د دوی په غم او مالي ستونزو یې ځان شریک ګڼم زخمیانو ته د خدای جل جلاله له درباره د عاجل شفا غوښتنه کوم زه پر اړوند مسؤلینو او ادارو غږ کوم چې د سیلابونو او بارانونو راتلو ته پوره چمتووالی ونیسي تر څو زموږ غریب افغان ولس له نورو داسې ورته پیښو سره مخ نشي